سلامونه ګرانو ملګرو، پښتو ټیپس چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. نننۍ ویډیو مو د یوټیوب د سیټینګ په اړه ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو خپل د یوټیوب چینل سیټینګ په سمه او اسانه طریقه تنظیم کړو. که چیرې تاسو نوي یوټیوبران یاست نو دا ویډیو حتما تر پایه پورې وګورئ، دا ځکه چې ډېر مهم معلومات به درسره شریک کړم چې ستاسو چینل به مسلکي کړي. نو خبرې را لنډوو، په ویډیو باندې شروع کړو. راځو د موبایل وصفې ته. پر ګوګل کروم باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ دلته په سرچ کې تاسې ورکړئ youtube.com به تاسې ورکړئ. کله چې مو youtube.com ورکړئ داسې صفحه به درته خلاصه کړي. دلته په راسته لاس کې پر دغه درو ټکو به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ رابسئ دغه کومه صفحه چې ده د ډیسکټاپ په طریقه به یې تاسې راخلاص کړئ، نو پر دغه باندې به تاسې ورته ووایئ کلیک به وکړئ. کله چې مو کلیک وکړل موږ ته داسې بله صفحه راخلاصوي. کله چې داسې صفحه موږ ته خلاصه کړله، دلته په دغه راسته لاس کې چې کوم ستاسې د یوټیوب د چینل کوم عکس دی په همدغه باندې به تاسې ګوته ووهئ. کله چې مو ګوته وواله دلته رابسئ، دلته لیکل سوي دي یوټیوب سټوډیو، پر همدغه باندې داسې ګوته کښېږدئ. کله چې مو ګوته باندې کښېښول بله صفحه درته خلاصوي، پر دغه اوله لیکنه باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ دلته لاندې په چپه لاس کې دغه د یوټیوب کومه علامه چې نوې راوړل همدغه به تاسې ور ووهئ. کله چې مو دا ورواله بله صفحه تاسې ته خلاصوي. ښه ملګرو، داسې صفحه یې درته خلاصه کړله. نو راځو دغه په چپه لاس کې چې کوم د سیټینګ علامه ده، دغه کومه ګرارۍ چې ده دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ داسې صفحه درته راوړي. دغه پیسې USD دغه ډالر باندې بیا پرېږدئ. تاسې هر ملک یاست کولی شئ خپل کرنسي یعنې پیسې هر شي ته یې اړولی شئ. نو زه دغه ډالر پرېږدم. راځم دغه دوه مې لیکنې ته چې چینل ورته لیکل شوی پر دغه باندې کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړئ ماته داسې صفحه خلاصوي. د هر څه نه مخکې دلته country of residence یعنې تاسې خپل ملک انتخاب کړئ، په کوم ملک کې اوسېږئ. په هر ملک کې چې تاسې اوسېږئ انتخاب کړئ. فرض کړئ زه په استرالیا یعنې په اوسلوش کې اوسېږم، زه دا انتخابوم. ښه کله چې مې دا انتخاب کړئ راځي دغه دوم دغه ته دغه کیورډز ته راځي. کیورډز تاسو لپاره ډېر مهم دی ستاسو د چینل لپاره. که فرض کړئ تاسې ولاړ شئ په یوټیوب کې تاسې خپل د چینل نوم سرچ کړئ نو نه راپورته کوي، نو دلته تاسې باید خپل د چینل نوم ورته ورکړئ او بل دغه باید ورته ورکړئ خپل چینل نوم دوه درې واره سرچپه ورته ورکړئ. او یوه بله خبره چې ستاسو چینل د کومې کټګورۍ څخه دی د هغه مطابق تاسې دلته باید جملې ورکړئ. مثلا زما چینل چې دی د ایجوکیشن دی یعنې د زده کړې د کټګورۍ څخه دی چې مثلا زه خلکو ته یوټیوب ور زده کوم، د یوټیوب طریقې ورته زده کوم، مثلا انلاین کاروبار ورښوم، نو زه د هغه په مطابق دلته لیکنه ورته کوم. مثلا زما چینل دی د پښتو ټیپس په نامه دی، نو زه یې لیکم اول پښتو ټیپس چینل. دغه باندې کلیک کوم چې دا خپله یوه جمله کېږي. کله چې دا یوه جمله شوله نو راځم بله جمله مثلا لیکم. دغه یو څه داسې کوچنی کوم. بله جمله مثلا د خپل دغه کوم دغه چې مې خپل د چینل مې ورکړي دا سرچپه ورکوم. مثلا ورکوم ټیپس چینل مثلا پښتو. ما داسې یو څه لیکنې ورته وکړلې. دلته موږ ته لیکل شوي یعنې تر 500 تورو پورې موږ کولی شو اجازه لرو دلته ورته ورکړو. همدغه کافي دی زما لپاره. ښه دا مې ورته ورکړله. راځم دا مرحله دغه ته پای ته رسېږي. راځم دغه دوم آپشن ته چې لیکل شوي دي اډوانس سیټینګ ته. کله چې اډوانس سیټینګ ته رالم دلته لیکل شوي دي زموږ چینل د کوچنیانو لپاره دی، یعنې موږ د کوچنیانو لپاره ویډیو جوړوو. نو موږ به دلته پر دغه نو باندې کلیک وکړو ځکه چې زموږ چینل د ټولو لپاره دی، د کوچنیانو د لویانو د ټولو لپاره دی. زموږ داسې ویډیوګانې دي چې خاص کوچنیانو ته راجع دي. موږ پر دغه نو باندې کلیک کوو. کله چې پر دې کلیک وکړئ دا مرحله مو همدلته پای ته رسېږي. راځو دغه درېیمې مرحلې ته راځو. پر همدغه درېیمې مرحلې باندې زه کلیک کوم. ښه دلته موږ ته 3 سواله یې راکړي دي. موږ په دغه ورته یو چې انیبل دی، کله چې تاسو چینل جوړ کړئ انیبل کېږي یعنې فعاله کېږي. دا دوه غیر فعاله دي. نو موږ راځو دغه دوه ورته فعاله کوو. ښه کله چې موږ دا دوه ورته فعاله کوو موږ ته کومې ګټې رسېږي. زه که چیرې پر دغه دومې پوښتنې باندې زه کلیک وکړم دلته
کله چې کلیک وکړئ دلته موږ ته لیکلي دي لومړی، یعنې موږ کولی شو خپل ویډیو ته ترمینل انتخاب کړو، یعنې د ویډیو په سر کې چې کوم عکس دی هغه کولی شو ورته انتخاب کړو. دویم یې راته ویلي دي چې موږ کولی شو په چینل کې لایف یعنې په ژوندۍ بڼه راسو، او دریم یې لیکلي دي موږ کولی شو چې خپل چینل ته تر 15 لیکو څخه اوږدې ویډیوګانې پورته کړو. مثلا کولی شو نیم ساعته ویډیوګانې، 1 ساعته ویډیوګانې، مثلا 20 دقیقې ویډیوګانې موږ کولی شو پورته کړو. نو دا موږ څنګه فعاله کولی شو؟ دلته رستلس کې لیکلي دي دغه توره خطه کې ویریفای فون نمبر، یعنې د ټلیفون د نمبر د طریقه سره موږ کولی شو دا فعاله کړو. نو زه راځم دلته پر دغه باندې زه کلیک کوم. داسې صفحه راته راوړي. دلته به تاسې اول مثلا دلته تاسې څخه نمبر غواړي، تاسې به خپل نمبر ورته ورکړئ. نو بیا ستاسې نمبر ته کود راځي، هغه کود به پکښې کې ووهئ. زه اول خپل نمبر ورکوم. راځم اول دغه انتخابوم، ملک انتخابوم چې زه په کوم ملک یم. زه مثلا ایران کې یم. نمبر ورته وکړم. کله چې مې نمبر ورته ورکړئ په نیکس باندې کلیک کوم. زما موبایل ته به یو کود راسي. دا د کود راغلی، زه راځم دا کود به خلاص کړم. کله چې مې کود خلاص کړي دلته لیکل شوي دي 10.68 دا به زه پکښې کې ووایم 10.68 دا به سې ملګرو شاته کله چې شاته راغلاست تاسې دلته ورته وګورئ. زموږ دغه دومره پوښتنه دلته فعاله شوله. نو راځو دغه درېیمې پوښتنې ته. د درېیمې پوښتنې څخه مخکې دلته زموږ یو څه کار پاته دی، هغه به یې پوره کړو. بیا راځو دغه درېیمې پوښتنه په اخره کې فعاله کوو. نو راځم زه دغه اپلود ډیفالټس باندې کلیک کوم. کله چې پر دې کلیک وکړئ موږ ته داسې صفحه خلاصوي. دلته ټایټل او ډسکریپشن لیکلی دا دواړه به پرېږدئ، ځکه چې د ویډیو مطابق خپله چینجېږي. نو دلته لاندې لیکلي دي ویزیبیلیټي، پر دې باندې به زه کلیک وکړم. دغه به انلیسټډ کړم، انلیسټډ پر دې چې دا مو کله انلیسټډ کړئ. دلته ټیګس لاندې لیکل شوي دي. دغه ټیګس ته تاسې ډېر فکر وکړئ، متوجه شئ. په دغه کې به تاسې هغه لیکنې وکړئ لکه څنګه چې مو په کیورډز کې وکړل چې خپل چینل نوم مو ولیکئ او خپل د چینل نوم مو 2-3 واره سرچپه ولیکئ او خپل د کټګورۍ مطابق مو جملې پکښې ولیکلې. نو په دې کې هم تاسې دا ولیکئ. نو زه راځم لیکم یې پکښې کې. ښه دوستانو دا مو دلته ولیکله. نو دا مرحله مو همدلته پای ته رسېږو. راځو دلته دغه لیکلي دلته اډوانس سیټینګ پر دې باندې کلیک کوم. کله چې مو کلیک وکړئ دلته اول لیکل شوي دي لوکیشن. لوکیشن هله مهم نه دی، هغه تاسو ور نه کوئ هم کوم مشکل نه لري. دلته ویډیو لانګویج لیکلی دی، ستاسو ویډیو په کومه ژبه ده. نو زما ویډیو معمولا دا معلومه ده چې په پښتو ژبه ده. زه پر دې کلیک کوم. کله چې مو کلیک وکړئ زه دلته دا پښتو انتخابوم. کله چې مو پښتو انتخاب کړله دلته لاندې لیکل شوي دي ټایټل اینډ ډسکریپشن. ستاسو په ټایټل او ډسکریپشن کې په کومه ژبه لیکنې کوئ. نو زه هم په پښتو لیکنه کوم، هم په انګلیسي کوم. نو زه پر دې کلیک کوم. زه مثلا دا انګلیسي ورته انتخابوم. کله چې مې دا انګلیسي ورته انتخاب کړله راځم دلته دا مرحله هم دلته پای ته رسېږي. دغه یو شی پاتېږي، دغه د چینل کټګوري پاتېږي. ما مخکې تاسو ته ویلي وه چې ستاسو چینل د کومې کټګورۍ څخه دی. مثلا تاسې د شپږي ویډیوګانې جوړوئ، د سپورټ ویډیوګانې جوړوئ، کومیډي ویډیوګانې جوړوئ، د هر شي ویډیوګانې چې جوړوئ د هغه مطابق کټګوري به تاسې ورته انتخابوئ. نو زما ویډیوګانې د زده کړې دي، د ایجوکیشن دي. نو زه خپله دلته ایجوکیشن ورته انتخابوم. ښه کله چې مې دا انتخاب کړله دا مرحله هم دلته پای ته رسېږي. راځو برته پر دغه چینل باندې کلیک کوم. کله چې مې چینل کلیک وکړئ دلته دغه اخري اپشن ته راځم، دغه فیوچر الیجیبیلیټي ته راځم. کله چې دلته رالم غواړم دغه درېیمه پوښتنه دلته فعاله کړمه. پر دغه درېیمه پوښتنه باندې زه کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړئ دلته موږ ته لیکل شوي دي. دا موږ په 3 طریقه کولی شو فعاله کړو. لومړی دلته لیکل شوي ویډیو ویریفای، یعنې موږ کولی شو د ویډیو له طریقه څخه دا فعاله کړو، یعنې د ځان څخه ویډیو وکړو. دوهم یې لیکلي دي یعنې تاسې کولی شئ له خپل تذکرې یا هم پاسپورټ څخه کولی شئ دا فعاله کړئ. او درېیم یې لیکلي دي تاسو کولی شئ مثلا خپل په چینل کې 3 میاشتې ښه فعالیت وکړئ، نو د هغه مطابق یې خپله دا اتومات فعاله کېږي. نو زه راځم پر دغه د ویډیو ویریفیکیشن له لارې غواړم فعاله کړم. د دې څخه مخکې د دې کومې ګټې دي، کومې فایدې دي. نو راځو په فایدو باندې خبرې کوو.
که چیرې دا درې موږ فعاله کړو نو دغه اته کارونه موږ کولی سو. لومړی که څوک ستا پر ویډیو د کاپي رایټ ادعا وکړي نو ته کولی شې شکایت وکړې چې دا ادعا یې ناسمه ده. دا د هغو خلکو لپاره ډېره ګټه لري چې خپل اصلي ویډیو جوړوي، لکه ښه مثال یې زما ویډیوګانې. دوهم، ته کولی شې د خپلې ویډیو لاندې په تشریح برخه کې یعنې د ډسکریپشن په برخه کې چې دغه ته ډسکریپشن وایي نو د نورو ویبپاڼو لینکونه ولیکې، لکه د ټیک ټاک، د فیسبوک، د انسټاګرام، د ټلګرام او داسې نور. درېیمه، کله چې ته په یوټیوب کې لایف راځې نو یوټیوب دا اجازه تاته درکوي چې ستا لایف خپرونه نور خلک په خپل سایټونو کې هم ښکاره کړي. څلورم، هره ورځ کولی شې زیات په ژوندۍ بڼه یعنې لایف راتلای شي. پنځم، ته کولی شې هره ورځ زیات لنډې یعنې د 15 ثانیو څخه کمې ویډیوګانې پورته کړې. شپږم، ته کولی شې د خپلې هرې ویډیو عکس یعنې د تبنیل امتحان کړي چې کوم یو خلک ډېر خوښوي. اووهم، تاسو کولی شئ هره ورځ ډېرې ویډیوګانې پورته یعنې اپلوډ کړئ، لنډې او اوږدې دواړې. اتمه خبره چې دا ډېره مهمه خبره ده، تاسو کولی شئ خپل چینل د پیسو اخیستلو لپاره فعاله کړئ، یعنې د پیسو د ګټلو لپاره درخواست ورکولو حق لرئ. د اتمې پوښتنې په جواب کې هغه وخت د پیسو د غوښتنې حق لرو کله چې موږ خپل چینل د پیسو په شرایطو برابر کړو یعنې مونیټایز یې کړو. د مونیټایزیشن لپاره دوه شرطونه وه. لومړی دا چې زموږ چینل باید 1000 سبسکرایبره ولري او دویم زموږ چینل ویډیوګانې باید 4000 ساعته لیدونکي ولري. دا درېیمه پوښتنې لپاره زه دغه اکسس فیوچر باندې زه کلیک کوم. کله چې مې کلیک باندې وکړي ماته داسې صفحه راوړي، دغه اول انتخابوم ورته. کله چې مې اول ورته انتخاب کړي دا نیکسټ باندې کلیک کوم. کله چې مې نیکسټ کلیک وکړي دغه بیا پر دغه توره لیکنه باندې زه کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړي بیا ډن کوم یې ورته. کله چې مې ورته ډن کړي نو موږ ته داسې صفحه راوړي. راځو شاته خپل د موبایل و ایمیل ته راځو. موږ ته یو ایمیل راځي، راځم ایمیل خلاصوم. کله چې مې ایمیل خلاص کړي دلته ماته به ایمیل راغلی وي، دا یا ریفریش ورکړئ نو دا دلته ماته ایمیل راغلی دی. زه غواړم دغه ایمیل خلاص کړم. کله چې مې ایمیل خلاص کړي راځم دلته په دغه باندې کلیک کوم. دوستانو زموږ د موبایل کمره چلاندېږي زموږ پر مخامخ باندې، نو موږ له هر څه نه مخکې باید زموږ د شا کومه پرده چې ده یا باید زرغونه وي یا هم سپینه وي او زموږ پر مخ باید ډېره نوره باید را نه سي. یو کوچنکه تقریبا 20 ثانیې قدر ویډیو زموږ څخه کوي، نو موږ باید داسې امادګي ورته ونیسو. کله چې مو امادګي ورته ونیوله نو موبایل کامره لکه ګورئ تاسې دلته ورته ګورئ مخامخ باید داسې ورته ودرېږو کامرې ته، یا مرسته طرف ته بس مخ داسې واړوو. کله چې مرسته طرف ته مخ واړوئ دا فعاله کېږي. بیا باید چپه طرف ته داسې مخ واړوو. کله چې چپه طرف ته داسې مخ واړوئ بیرته بیا موږ شاته رالو. نو دغه درېیمه پوښتنه زموږ د یو 3-4 دقیقې وخت نیسي، کله 24 ساعته، د ځینې موبایلو په ځینې ټلیفونانو کې 24 ساعته وخت نیسي. نو موږ پر دغه کله چې دغه فعاله شوله نو موږ پر دغه سیو باندې کلیک کوو. کله چې مو کلیک باندې وکړئ نو زموږ د دا سوه زموږ د یوټیوب سیټینګ موږ کامل په دغه طریقه باندې باید تنظیم کړو. نو دا سوه د یوټیوب د سیټینګ په اړه باندې ویډیو. نو انشاءالله په 2016 را روان دی، په هغه کې مې انشاءالله یو ښایسته ویډیو درته جوړوم د سیټینګ په اړه، شاید کوم تغیرات پکې راسي. نو دا سوه زموږ ویډیو. که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او پر خوا یې د زنګ بټن درسره فعاله کړئ تر څو زموږ ټولې اپلوډ شوي ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسېږي. نو تر یو بلې نوي ویډیو مو په لرې بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې، د خدای په امان.